سلامونه جوړ په خیر. آیا پوهیږئ چې د نن څخه 11 کاله وړاندې یعنی په 1988 میلادي کال کې یو افغان فضا ته تللی و؟ په نړۍ کې لومړنی مسلمان د افغانستان و چې فضا ته یې له ځان سره قرآن کریم وړی. دا ستره کارنامه عبدالاحد مومند ترسره کړه چې ځمکې ته په راستنېدو سره بیا په ملي اتل بدل شو. دې ماموریت ته 400 کسانو نوملیکنه کړې وه، خو یوازې 2 کسان ترې غوره او مسکو ته د لوړو زده کړو دپاره ولیږل شو. عبدالاحد مومند او محمد دورانو، خو هغه کس چې په وروستیو ټولو ازمایښتونو کې بریالی شو او فضا ته ولاړو عبدالاحد مومند و. پخواني شوروي اتحاد په کال 1988 کې د خپلو ځواکونو له وتلو یو کال وړاندې لومړی افغان د قازقستان له بایکانور فضایي اډې څخه فضا ته واستو. 11 کاله وړاندې چې کله شورویانو د میر فضایي اډې ته د یو افغان ستورمزلي د لیږلو پریکړه وکړه، نو یقینا په هیواد دننه د ډیرو خلکو لپاره له تصوره لرې او د نه منلو خبره وه. عبدالاحد مومند 2 ورځې په فضا کې و او 2 ورځې د میر فضایي تمځای کې. نوموړي د نورو ملګرو ترڅنګ خپل ماموریت ترسره کړ. د هغه کار د قانونو، اوبو، زلزلې پیژندنې او ځمکپوهنې په برخه کې د څېړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کولو. عبدالاحد مومند په فضا کې پښتو وویله. د مومند مور د خپل زوی په اړه ډیره اندېښنه درلودله، نو د هغه وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله ورته د خپل زوی سره د سټلایټ له لارې ټلیفوني اړیکه برابره کړه. په دې ترتیب پښتو 4مه ژبه شوه چې په فضا کې پرې خبرې وشوې. دا هر څه هغه وخت پر ځمکه د افغانستان ولس د ملي راډیو ټلویزیون په ښیښه په ژوندۍ بڼه لیدل. د هغه وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله هم د عبدالاحد مومند سره خبرې وکړې او هیله یې څرګنده کړه چې کاشکې هغه هم کولی شوې چې له فضا څخه خپل هیواد وویني. راځئ دا تاریخي شیبې سره په ګډه ګورو. باید تاسو ته ووایم چې په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کېږي چې کاشکې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې، شنې درې او پراخو دښتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري. ډېر محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه عبدالاحد څنګه چې مخکې د پروازه مې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده ورکوم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره سر ته ورسوو او آماده یې چې لا اضافه که نور کوم پروګرامونه وي موږ چې د رادیوګرام په واسطه راکړي کولی شو هغه سر ته ورسوو. تشکر. عبدالاحد مومند له فضا چې کله بیرته راوګرځېد نو په هیواد کې د ملي اتل په نوم باندې بدل شو. مومند د کابل په هوایي ډګر کې له تاوده هرکلي سره مخ شو او د ټولو لپاره یو پیژندل شوی کس شو. فضا ته د ختلو او د کامیابه ماموریت 3 کاله وروسته کورنیو جګړو عبدالاحد مومند اړ کړ چې هیواد پرېږدي او جرمني ته مهاجر شو. دا اوس مهال هلته د یو محاسب په توګه کار کوي او نږدې 28 کاله د ژوند شپې ورځې په همغه ښار کې تیروي. دا وخت د افغانستان دا نوموتی اتل عبدالاحد مومند د ټلیفون له لارې موږ سره یو ځای شوی دی. مومند صاحب سلامونه، ډېره مننه موږ ته د وخت راکولو نه. لومړنۍ پوښتنه چې زموږ ستاسو نه دا ده چې د اول ځل لپاره چې فضا ته ختلی څه احساس مو درلوده؟ دا ډېر ښه سوال ده. زه به دا په 2 حصې تقسیم کړم. یو خو دا چې فرق فساعت زی دا محاول دیداری دا شاوخوا لیدل دا چې په حاجت سره ژوند کې هغه ده دې شرایطو سره چې موږ په ځمکه باندې لرو بیخي تفاوت لري چې دا خپل جلا احساس لري، یعنې سړي په یاد پاتې کېږي بل قسم ژوند ده. دوم بخش که څه اوس ته وایم هغه دا چې دا وظیفه چې ما ته راسپارل شوې وه چې د افغان په صفت د افغانستان دپاره
دا غټه دنده چې باید سرته ورسوم چې دا ډېر پر مسؤلیته وظیفه وه چې له یوې خوا مسؤلیت درلودل له بلې خوا رښتیا وایم ما ډېر د زړه له کومې دا مسؤلیت غوښت چې اجرا کړم او په غاړه مې اخیستی و چې یعنې احساس د خوشحالۍ مې کول. تاسې هغه وخت له فضا څخه پر ځمکه له ټولو وګړو غوښتي وو چې له افغانانو سره سولې ته په رسېدو کې مرسته وکړي. 28 کاله وروسته هغه ته ورته شرایط دي په هېواد کې. د دغې روان حالت په اړه باندې مومن صاحب تاسې څه ویل غواړئ؟ دا ډېر اوږد او مغلق سوال ده. واضح خبر ده چې زما د هغه وخت زما د پرواز یوه انګېزه هم دا وه چې بله چې تخنیکي او اقتصادي پرمختیا باید سوی ورکړي. یوه انګېزه دا وه چې زه د هغو ارتفاعاتو نه یا د هغو لوړو نه جهانیانو او خپل افغانانو ته دغه مراجعه وکړم چې موږ نور جنګ ته ضرورت نه لرو، موږ سولې ته ضرورت لرو، راځئ چې روغ وکړو. خواهش کوم چې له موږ سره همکاري وکړي. لنډ شکل سره که زه ووایم، اول خو دا ملامتیانې یا دا حالت چې په افغانستان کې راغلی دا باید موږ خپله افغانان ومنو، خپله غاړه واخلو. موږ دا شی باید هیر کړو چې ها پلانی ملک، پلانی وطن، پلانی حزب له موږ سره داسې کوو. که چیرې رښتیا هم په موږ باندې خپل وطن ګران وي، که رښتیا هم موږ غواړو چې خپل وطن ورسوو، ګورې تاسو ننني حالت ته وګورئ څنګه به دې وطن کې به څنګه ارامي منځته راځي. زموږ ژورنالستان یا په تلویزیونو پورې تړلي دي، یا په احزابو پورې تړلي دي، یا په منطقو پورې تړلي دي. یعنې هغه ژورنالست په یوه تلویزیون چې کار کوي د هغه تلویزیون ختمه شي مخته دی، نه د افغانستان په ګټه باندې. زموږ ملا او طالب چې ده هغوی د شریعت کې ننوتي د تمدن نه لرې پاتې د نواړتم هغه تبلیغوي. زموږ مجاهدین صاحبان چې راغلل په نامه د اسلام باندې اسلام یې بدنام کړ، ټول وطن یې خراب کړ او خلکو له نورو هېوادو له دین سره، او موږ بالاخره معلوماتي بیا راخلو په نورو ممالکو باندې اچوو چې هغوی موږ سره داسې کړي. هغوی موږ تر څو چې موږ په واقعیت کې دا زده نه کړو چې وطن دوستي په جنګ کې نه ده، وطن دوستي په وژلو کې نه ده، وطن دوستي په وطن آبادولو کې ده. تر څو چې موږ دا زده نه کړو، زه فکر نه کوم چې موږ د داسې حالت نه وځو. دنیا موږ غلطوي. دا اوس فعلا وګورئ، دا سیستم د انتخاباتو، دا سیستم چې په افغانستان کې روان ده، یو راځي په نامه د دې قوم باندې چې زه راځم دونه رایه وړم بیا به د ما دونه دغه وي حق وي. بل راځي او زه به نومونه خو هر قوم به راوړم، پښتون یې که هزاره یې که ازبک یې که تاجک یې، نو هغه حکومتونه که منځته راشي هغه به څنګه وکولی شي چې خدمت وکړي چې هغه مخکې له مخکې نه تقسیم شوی ده. د خدای پاره دا وطن مخکې له مخکې نه تقسیم ده. زه راځم دونه رایه وړم د ما دا دونه حق وي، دا قوم ما ته دونه رایه راکوي. دا ټول هغه شیان دي چې اصلا د منلو وړ نه دي. دا څوک مني نه. که په چا باندې دا وطن ګران وي، رښتیا هم غواړي د وطن د خدمت وکړي، هغه له د ټولو شیانو نه باید ستاسو ته نظر وکړي چې زه دونه داسې دا به زما حق ده، دا زما حق ده، زه مجاهد وم، زه قومندان وم، زه کافر وم، زه مسلمان وم، دا زما حق ده. نه، دغه شیانو تېښتې د وطن لپاره داسې کار پاس له خلاص یې داسې له دې شیانو که نه په هېڅ صورت باندې موږ نه خلاص. او دا په افغانانو پورې تړلي. خواهش کوم افغانانو چې دا په بل چا باندې مه تاوانوئ. تاسې له خپل ځان دفاع وکړئ، تاسې خپل وطن آباد کړئ. دغه یې لاره. مومن صاحب تاسې 9 ورځې په فضا کې وئ او یقینا هلته مو خوراک څښاک کوو، خو په دغې 9 ورځو کې د کوم قسم افغاني خوړو پسې خفه شوي وئ؟ سټیشن کې یا په اصطلاح په فضا کې چې خوراک یې هغه دغه شرایطو اساس من چې ورې دا بې وزني ده، یعنې وزن نشته، ټول شیان ماحول کې سره الوځي. دا په یو خاص فورم کې باید جوړ شي او په خاص شکل سره باید جوړ شي چې له هغه نه استفاده وکړي. نور تفاوت د غذاګانو چې په ځمکه باندې خوړل کېږي او خوړل کېږي ډېر کم ده. او دا معمولا هغه شی چې غذاونه چې استفاده کېږي دا غذاګانې په ځمکه باندې اول ټول خوړل کېږي. د هغوی استعمال چې د څنګه استفاده وشي، څنګه هغه ګرمې شي، څنګه هغه په اصطلاح په جوش اوبو کې واچول شي، څنګه هغه بې اوبو یا څنګه ساړه خوړل کېږي یا ټیپونه شي، دا څنګه خوړل، دا په ځمکه باندې ټول تجربه کېږي، سره یې خوري. او په زموږ کې په ځمکه باندې د هر کهنواد نه پوښتنه کېږي او هر کهنواد د حق لري چې هغه خواړه فرمایش ورکړي چې د علاقه وي ورسره. طبیعي ده چې ما هم
په خپلو خوراکو کې یو له خوراکونو چې ما وخت چې افغاني دغه ولې یا موږ معمولا اکثره نه خورو هغه وریجې چې وریجې موږ ورېدلې. مومن صاحب اوس به راشو ستاسې شخصي ژوند ته که د خپلې کورنۍ په اړه لږ څه راته ووایاست او که دا هم راته ووایئ چې آیا په راتلونکي کې د تل لپاره هیواد ته د بیرته راستنېدو څه پلان لرئ؟ زه دوې لورانې لرم، یو زوی لرم. لورانې مې دواړه، یو واده ده بله نامزاد ده. لمسی لرم، لمسی مې ته اوس په وړ ده. جرمني کې زه تجارتي شرکت کې کار کوم، پیسې له هغه نه ګټم او خپل ژوند په هغه باندې کوم. یو شی خو باید معلوم شي چې هغه واضح خلکو ته وایم. کله چې زه اوس دا خبرې کوم یا غږېږم، دا زه په دې خاطر باندې نه غږېږم چې زه یا د سیستم یا د حکومت یا د ننني پاچاهانو یا رئیس جمهورانو یا صدراعظمانو نه دا غواړم چې هغه ما خپل وطن ته بوځي. اصلا په واقعیت کې زه د خپل ژوند کولو په خاطر دا چې زه آرام یم، دلته ژوند کوم، خپل معاش لرم. زما ژوند دلته چې زه فعلا لرم او دا کار چې کوم، دا پیسې چې زه ګټم، هغه وخت چې زه کارنورد وم او معین د وزارت هوانوردي وم، د ما دا اوسنی ژوند تر هغو نه ښه ده. کور لرم، جای لرم، پیسې لرم، دغونه چې ژوند ورباندې وکړم او بعد نه یم، میلیونر نه یم، دغونه پیسې نه لرم لکه په افغانستان کې چې اما یو ډېر شرافتمندانه ژوند لرم دلته چې ورباندې آرام. دا یوه موضوع یعنې دا مې په دې خاطر چې زه داسې خاص احتیاج او محتاج دې ته نه یم چې ما ته ولې د افغانستان حکومتونه، د افغانستان پاچاهان، د رئیس جمهوران یو دوه درې چې د مجاهدینو له وخته دې خوا راتېر دا ولې ما غواړي نه یا ولې دا زمینه مسایل چې ته پرې ورسم. دا مې په دې خاطر باندې ویل چې ضرورت خاص نه لرم. ولې خپل وطن که هر چیز سره ولاړ شي، خپل وطن او د خپل وطن لپاره کار کول دا اصلا افتخار ده. که زه یو شی ووایم کله چې څوک بې وطنه کېږي زما دپاره دا معنا لري چې سړی خپل افتخارات له لاسه ورکوي. که خدای وکړه یو وخت داسې وخت راغی ما وکولی شوی افغانستان کې کار وکړم یا ژوند وکړم، په ډېره خوشحالي به دا کار وکړم. او مومن صاحب یو اخیري پوښتنه چې دا وخت افغان ولس او په ځانګړي ډول ځوان نسل تاسې ګوري او اوري، دغې نوي نسل ته به څه پیغام ورکول غواړئ؟ یو شی چې زه ځوان نسل ته وایم هغه دا زما نسل یا تر ما نه وړاندې نسل په دا شکل سره خواهش کوم چې له دغو نه یې مه زده کوئ او هغه د وطن مینه او محبت او وطن ته خدمت کول هغه څه زده کړي چې هغه رښتیا هم دا وطن آباد کړه، چې رښتیا هم د دې وطن دپاره نه داسې چې تاسې په ګروپو باندې تقسیم کړي، نه داسې تاسې په قومو باندې تقسیم کړي، نه داسې تاسې په مذهبو باندې تقسیم کړي، بلکې دا د علم او د پوهې په اساس باندې باید ټول وي. مومن صاحب د وخت راکولو مو یو نړۍ مننه، خوشحاله اوسئ. زما سلامونه د تاسې او د افغانستان ټولو خلکو ته ورسېږي. ژوندي قامونه خپل اتلان په ژوندیو لمانځي او د هغوی له تجربو او فکر څخه ګټه اخلي. خو هغه څوک چې خپل زلمیتوب او هلکتوب یې د هیواد ته په خدمت کولو کې تیر کړی دی، دا وخت په پردي هیواد کې د ماجر په صفت ژوند تیروي. تر بیا ښې چارې، تل دې وي افغانستان.